دوستانو سلامونه. مونږ تاسو دینه مخکې چې په نور مواردو باندې وغږیږو، راځو اول به دې باندې ځان پوه کړو چې امیزان څه شی دی. دوستانو امیزان یو امریکایي یو غټ کمپنی ده چې دا په مختلف بخشونو کې سرمایه گذاري کوي او په مختلف بخشونو کې دا فعالیتونه ترسره کوي. امیزان هغه ای کامرس و یا آنلاین چې موږ تاسو کوم پلورنه کوو، خرید و فروش کوو، دا د امیزان یو وړوکی بخش ده چې نظر به تحقیقات، نظر به ریزلټ که موږ تاسو وګورو ورځې $1 بلین تنه دوی فروشات کوي. تنها هغه بخش چې ما تاسو ته ووایي چې یو وړوکی کوچنی بخش ده، دغه بخش نه دوی دونه فعالیتونه ترسره کوي 1 بلین پورې. او دغه 1 بلین نه که تاسو نور مصارف د امیزان وباسي، اقلا ورځې دوی کیدای شي میلیونز ډالر دوی پیدا کړي. امیزان ټولو نه زیات چې دوی غټ فعالیت کوي هغه کلاود کمپیوټینګ دی، چې هغه سرور او ویب کوډینګ، ویب ډیولپمنټ، دغه موضوعانو کې دا پکاریږي چې دا زموږ تاسو بخش نه دی، د باره کې زه تفصیلي خبرې هم نه کوم. بل ای کامرس ده چې موږ تاسو لولو چې دینه بعد چې امیزان په 20 ممالکو کې خرید و فروش خلق کوي د امیزان ویب سایټ له طریقه. بل آرټیفیشل انټیلیجنس چې نن سبا دنیا کې ټولو نه زیات سکوپ چې کوم دی، ټولو نه زیات تقاضا چې کوم فیلډ دی، هغه سایبر سیکیورټي او بل آرټیفیشل انټیلیجنس دی. نن سبا خلک دغه مینیولی ټول کار ورس په تیرېدو سره ختمیږي او ټول کار روبوټ ته تسلیمیږي، او دا روبوټ او دا اتوماتیک سیستم ټول د آرټیفیشل انټیلیجنس له طریقه سیټ اپ کیږي او مختزي. بل د ډیجیټل سټریمینګ انټرټینمنټ چې نتفلیکس نوم به تاسو اوریدلی، چې دا هم امیزان پرایم ویډیو لري، ځان ته سریالونه لري، دوی ځان ته فکر وکړئ چې فلم لري، تاسو دوی ته پیمنٹ کوئ او تاسو مختلف نیو ریلیز سیریلز ته، نیو ریلیز فلمز ته، سانگز و نور مواردو ته تاسو انټرټینمنټ ته لاسرسی پیدا کولی شئ. نه تنها دا امازون ځان د ډیوایس او سرویسز هم لري. ډیوایسونه امیزان خپله فکر وکړه چې یخچال لري، امیزان خپله لاوډ سپیکر لري، امیزان خپله ډیر په هر بخش کې دا خپل ځان ته برانډز لري، پروډکټس لري چې هغه هم پلوري. هم سرویسز ما تاسو ته ووایي چې کلاود سرویسز لري چې هغه ویب ډیولپمنټ کې، کوډینګ کې، دغه مواردو کې هوسټینګ یې ډیر زیات غټ رول لوبوي چې هغې نوم امیزان AWS ده. صحیح ده دوستانو؟ امیزان څنګه چې ما تاسو ته دوستانو وویل په 20 ممالکو کې امازون فعالیت لري. که اروپایي ممالکو کې موږ تاسو وګورو، جرمني دی، فرانسه دی، سویډن دی، ترکی دی و همچنان نیدرلند دی، دغه ممالکو کې فعالیت لري. آسیایي ممالکو کې تاسو کتلی شئ هندوستان دی، جاپان دی و او همچنان امریکایي ممالکو کې برازیل دی، ایالات متحده امریکا، کاناډا او مکسیکو دی. دغه ممالکو کې هم امازون فعالیتونه ترسره کوي چې دا ټول جمع کو 20 ممالکو ته رسیږي. او آینده کې دا آوازه ده چې نږدې وخت کې کیدای شي ازبکستان ته هم امازون خپل ویرهاوس راوړي، او دا هم امکان ده چې وخت په تیرېدو سره امازون په افغانستان کې هم یو ویرهاوس ولري. ځکه زما کانسټنټ زه خلکو ته تاکید کوم چې مخکې نه دی چې امیزان یا بل ای کامرس پلیټ فارم فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي، موږ تاسو باید آماده واوسیږو چې هغې نه موږ تاسو یو اعظمي استفاده وکړو. دوستانو ولې موږ تاسو امازون هم انتخاب کړه چې دلته یو پروفیشنلی فروشنده اوسو، دلته موږ په یو صحیح سیستم کې ځان برابر کو، خپل آینده جوړ کو. زموږ تاسو که څوک موږ تاسو نه دا پوښتنه وکړي، زموږ ځواب به صحیح.
ما په 15 ټکو کې دا مکمل موضوع خلاصه کړی دی په ثبوتو سره او په دلایلو سره مونږ خلکو ته ویلی شو چې دغه ثبوت دغه دلایل دي چې هر څوک باید امیزون کې یو فروشنده اوسي. اول موضوع ملټیپل 100 ملیونز پوټنشل که موږ وګورو خبره بیخي بلیونز ته رسیږي د امیزون کوم کسټمر چې دی که د ریپورټ په مطابق هر دوم شخص د ایالات متحده امریکا امیزون نه خریداری کوي دوستانو. همچنان هر نور ممالکو کې که تاسو پوښتنه وکړئ با اعتبار ترین کوم سایټ چې دی هغه امیزون دی دوستانو. نیشنل سکوپ انټرنیشنل ما تاسو ته وښوده دا نه تنها نیشنل بلکې انټرنیشنل دی. که وګورئ 20 ممالکو کې دوی فعالیتونه ترسره کوي 20 ممالکو کې او 24 ساعته او 365 ورځ د کال دوی آماده دي کسټمر سرویس هر مشکل دوی جوابگو دي او دوی کسټمر سرویس انټرنیشنلی 24/7 آنلاین دا اوپن دا چې هر څه مشکل می دوی رایډ اوی رسیدگی کوي. ډیپینډیبل اینڈ پرمپټ پیمنٹ سیستم هم ډیپینډیبل ته په دې معنی ته اعتبار وړ زیات ده. نن پورې یو کیس نه راغلی کچا شکایت کړي امیزون کې هغه یو کوم پروډکټ ته کوم جنس خریداری کا او پیسې او چا وخړلې ویا په عامیانه تور یا پیسې فراډ وي داسې شکایت هم دوستا اوس پورې نه راغلی. دوم reputation and trust factor. reputation of trust factor دا هم په دې معنا ده چې څنګه چې ما تاسو ته وویل امیزون کې څونه چې خلک جنس خریداری کوي یو میاشت پورې هغه خلک په دغه حق لري چې هغه بیرته جنس ریټرن کړي که هغې ته خوښ نه دونه دوی خپل مشتریانو سره استادګي کوي. فکر هم دی دونه دوی خپل کسټمر سره استادګي کوي که یو جنس ته اخلي 15 ورځې یو میاشت پورې ته کته استفاده کړي هم که خوښ دې نشو دلته کوم مشکلو کولی شي امیزون ته بیرته ولیږي. امازون بدون دې نه چې تاسو نه کوم تحقیق وکړي هغه جنس اخلي او ستاسو پیسې بیرته لیږي. سو دونه خدمات چې دوی دلته خلکو ته برابر کړي دي خلکو ته مهیا کړي دي اوس پورې په نړۍ کې داسې کوم ویب سایټ نه چې دونه خدمات خلکو ته وړاندې کړي. ځکه امیزون ورځ په تېرېدو سره په وسعت ده ورځ په تېرېدو سره خپل اعتماد زیاتوي او ډېر خلک هم راځي په میلیونونو خلک هم امازون نه جنس اخلي او بزرګونه خلک راځي دوی امازون کې پروفیشنلی فروشات کوي دوستانو.